په بلخ کې دیني عالمانو د عاشورا د 1 هجري کال د انقلاب بیلابېلې برخې بیان کړې او زیاته کړه چې دا مکتب د یووالي سرښندنې او د ظلم پر وړاندې د مبارزې درس وړاندې کوي. تا هنوز الحمدلله سراسر ولایت بلخ جلسات منظم است. در داخل تکایا و مساجد و مجالس الحمدلله تامین امنیت بالاست. د بلخ ولایت اوسیدونکي د تیرو 4 کلونو او په ځانګړې توګه د دیني مراسمو د امنیت له ټینګښت خوښي څرګندوي او له امنیتي ځواکونو سره د خلکو د همکارۍ او د بیلابېلو قشرونو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کوي. به لطف امارت اسلامی امنیتی که برقرار کردن عاشورای حسینی را بر ما امنیت بالایی برقرار کردن و ما بسیار از امارت اسلامی متشکر هستیم. هر شب میاییم، ما بسیار از امنیت راضی هستیم، امنیت داریم فضل خدا رو شکر. بسیار فضای خوب و آرام است. ما از عاشورای حسینی تجلیل میکنیم به حساب. په همدې حال کې د بلخ ولایت امنیتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې د عاشورا په ورځو کې د خلکو د مال او ځان امنیت خوندي کړی او وایي چې دوی په ټول ولایت کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د عاشورا د ورځو په مناسبت چې زموږ اهلیت شوي هیوادوال کوم مذهبي مراسمونه په دې خاص ورځو کې لري په مساجد او تکي خانو کې د بلخ ولایت امنیه قومنداني او ټولو امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره امنیتي تدابیر او پلانونه جوړ شوي دي د دې خاص ورځ لپاره. نو زموږ اهلیت شوي هیوادوال کولی شي چې خپل مذهبي مراسمونه ښه د امن په فضا کې ولمانځي. زموږ امنیتي ځواکونه هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي ترڅو امنیت ته کوم مشکل ایجاد کړي. د 1 هجري کال د محرم په 10 حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه له خپلو وفادارو او زړورو ملګرو سره د اسلام د سپېڅلي دین د دفاع په موخه د کربلا په دښته کې د شهادت لوړ مقام ته ورسېده چې دا ورځ هر کال مسلمانان په ټوله نړۍ کې لمانځي.